د خدای په نامه که غواړئ تازه پیښونه خبر شئ نو پښتو آل نیوز چینل سبسکرایب کړئ. اردوغان د فرانسې د ولسمشر دماغ خراب دی او له اسلام سره د دښمنۍ له امله نه دی معلوم. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سختې نیوکې کړي. هغه یې دماغي مریض بللی چې ولې د اسلام د ستر پیغمبر علیه السلام په شان کې د توهین جرأت کوي. اردوغان ویلي چې ماکرون رواني او عصبي ډاکټر ته اړتیا لري او دی نه پوهیږي چې د فرانسې ولسمشر ولې له اسلام سره دښمني لري. د ترکیې ولسمشر د واکمن عدالت او پرمختګ غونډې ته په وینا کې وویل چې د فرانسې له لوري د اسلام د ستر پیغمبر علیه السلام په شان کې د توهین هڅه د ټولو مسلمانانو سپکاوی دی. نوموړي زیاته کړې چې اروپا کې د مسلمانانو پر ضد روان تاوتریخوالی د فاشیستي تازه انځور دی او اروپا په تاریخ تر ټولو ستر خونړی براعظم دی. د مسلمان ځوان له لوري د وژل شوي ښوونکي ساموئل پاټي په جنازه کې د فرانسې ولسمشر ویلي چې دوی په کارټونونو اشاره د پیغمبر علیه السلام په شان کې توهین ته خپروي اگر که ځینې پر خوا بدوي. نوموړي د دغو کارتونونو خپرول د بیان ازادي بللې او زیاته کړې ده چې هیواد به د سیکولریزم بیرغ لوړ وساتي. د دې سربېره د فرانسې د کورنیو چارو وزیر هم ویلي چې مسلمانانو ته د حلالو غوښو خوړل هم باید بند شي. د فرانسوي چارواکو وروستیو څرګندونو په اسلامي نړۍ پراخ غبرګونونه پارولي. د قطر او کویټ سربېره په ګڼو اسلامي هیوادونو کې د فرانسوي توکو او همدارنګه له فرانسې سره د هر ډول اړیکو د پرې کولو غوښتنه شوې. له توجه څخه مننه.